زلزله څه شی ده؟ زلزله ولې راځي؟ د زلزلې لاملونه څه دي؟ کله ناکله ځمکه ولې ناارامه وي؟ ولې لړزیږي؟ د ځمکې لړزیدو او ریږدیدو ته زلزله وایي. که چا په ژوند کې یو ځل زلزله لیدلې وي، نو هغه شیبه به یې هیڅکله له یاده ونه وځي چې ځمکه یې څنګه د یو توپاني سمندر غوندې تر پښو لاندې لړزېده، او دی د یوې سختې ویرې او ډار سره لاس او ګریوان و. خو که دغسې یوه زلزله چا نه وي لیدلې، نو هغوی د ویرې او ډار احساس نشي کولی. په ټولیزه توګه د زلزلې د راتګ لاملونه ډیر دي، ځکه هر هغه څه چې د ځمکې د لړزېدو په سبب شي د زلزلې لامل ګڼل کېږي. دا که په سړک د یوه بار لرونکي د موټر د تېرېدو له امله وي، او که د انسان په وسیله د اټومي بم چاودنه وي. خو موږ دلته په هغه مصنوعي زلزلو نه غږیږو چې د انسان فعالیتونو په نتیجه کې منځته راځي، بلکې غواړو یوازې د زلزلې په طبیعي لاملونو لنډه رڼا واچوو. د زلزلې طبیعي لاملونه هم زیات دي، خو موږ په ټولیزه توګه دلته په 3 لاملونو غږیږو. د ځمکې د پوړونو سملاسي لوېدنه. د ځمکې د پوټکي یا قشر په هغه سیمو کې چې لاندینۍ پوړونه یا طبقې د ګچو، اهکو او مالګو څخه جوړې وي، وخت په تېرېدو هغه ورو ورو تر ځمکې لاندې اوبو کې حل کېږي. دا چې تر ځمکې لاندې اوبه تل متحرکې وي، په پایله کې په نوموړې سیمه کې لومړی یوه تشه یا خالیګاه رامنځته کېږي، چې وروسته بیا ورو ورو پراخېږي. هر څومره چې دا تشه پراخوالی ومومي، د پورتنیو پرتو پوړونو د وزن او فشار پر وړاندې وړتیا کمیږي، چې بالاخره په هغې تشه کې د سملاسي سقوط او لوېدنې عمل رامنځته کېږي. همدا سملاسي لوېدنه د زلزلې ټکانونه منځته راوړي. عموما دا ډول زلزلې سیمه ییزې، سپکې او کمې وي، او د ځمکې د کورې د ټولو زلزلو په 100 کې 3 جوړوي. اورشنونکي یا آتشفشان لامل. د ځمکې په تل کې ټول شته موادو د یوې غلیظې او ټینګې سوځونکې مایع په بڼه شتون لري. د ځمکې له مخ نه د 100 کیلومترو په ژوروالي. د دې اوبلنو موادو د تودوخې درجه د سانتیګراد د 1200 نه تر 1400 درجو پورې رسیږي. خو د ځمکې په تل کې همدا تودوخه بیا د سانتیګراد له مخې 6700 درجو څخه هم زیاته وي. د ځمکې پیژندنې په علم کې همدا اوبلنو سوځونکو موادو ته مګما وایي. که همدا مګما د ځمکې سر ته ورسیږي، نو بیا د لاوا په نامه یادیږي. د ځمکې په هغه برخو کې چې پورتنی فشار کم شي، دغه سوځونکي او بلن مواد د درزونو او چاودنو له لارې د تل څخه د ځمکې د مخ په لور حرکت کوي، او کله چې د ځمکې پر مخ د لومړي ځل لپاره لاوا فوران یا دارې وهي، د دوی سخت چاودنې انفجار په بڼه وي، چې په پایله کې د هغې ټولې سیمې د لړزېدو سبب ګرځي. د ځمکې د کورې په هغه سیمو کې چې اورشیندنې زیاتې وي، دغه ډول زلزلې ورسره هم تل ملګري وي. په ټولیزه توګه دا ډول زلزلې د شمېر له پلوه کمې وي، او د ځمکې د کورې د ټولو زلزلو په 100 کې 7 جوړوي. تکتونیکي لامل. د ځمکې په کوره کې د ټولو زلزلو په 100 کې 90% زلزلې تکتونیکي لامل لري، چې د ځمکې د داخلي یا د نننیو قواو په پایله کې منځته راځي. د تکتونیکي زلزلو مهم لامل هغه سخت بدلونونه یا تغییرات دي چې د ځمکې پوټکي یا قشر کې منځته راځي. د بیلګې په توګه کله چې د ځمکې لاندې د نویو غرونو د لړۍ د جوړښت پړاو پیل کېږي، نو د ځمکې داخلي یا د نننۍ قواو د ځمکې په پورتنۍ برخه زور راوړي، او په نتیجه کې د ځمکې په قشر کې کوږوالی یا انحنار رامنځته کېږي، او د ډبرو بېلابېل کتلې یو د بل په وړاندې په حرکت راولي. الاستیکي خاصیت لري، یعنې تر یوې اندازې دغه فشارونه زغملی شي.
او تولید شوی انرژي په خپل ځان کې زیرمه کولی شي. خو بالاخره داسې وخت هم را رسیږي چې د ډبرو پورتنۍ کتلې نشي کولی نور د داخلي قواو د فشار پر وړاندې مقاومت وکړي او یو له بل نه لرې کېږي. په دې پړاو کې زیرمه شوې انرژي ازادېږي او د ځمکې په کوره کې د سختو ټکانونو یعنې د زلزلې راتللو سبب ګرځي. نن ورځ یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې د ځمکې د کورې پاسنۍ برخه په څو پلیټونو یا پاڼو سبحو ویشل شوې چې د یخ د ټوټو په څېر تل د لامبو په حال کې وي. کله چې دغه پلیټونه یو د بل سره ټکر کوي نو په نتیجه کې زلزله ورنه منځته راځي.